حتما به دې په یاد وي چې کله دې په ژوند کې بدې ورځې راغلې غمونو او مشکلاتو راګیر کړی وي په هغې ورځ ستا په څنګ کې څوک په یاد به دې وي دا به دې په یاد وي چې بدون له تا نه بل هېڅوک هم نه و اوس نو په خپلو پښو باندې درېدل زده کړه آفرین دا زده کړه چې په هر کس او ناکس باندې اعتبار ونه کړې ځکه ډېر انسانان باټې او پتاقې وولي خو چې کله په ژوند کې بدې ورځې راشي سړی یوازې پرېږدي په خپلو پښو باندې درېدل زده کړه هر څه دې چې غوښتل خپله ورته واړه واړه قدمونه واخله په همدې وخت کې مې یو شعر او یو متل پرې یاد شو متل خو دا دی وایي چې د پردي زوی نه خپله لور ښه وي او شعر وایي چې ګل په زړه سوری کړم د اغزو نه څه ګیله ده خپلو پور وسوم د پردو نه څه ګیله ده زما وروره زما خورې په خپلو پښو باندې درېدل زده کړئ او په هر کار کې مو چې کله ورته واړه واړه قدمونه واخیستل په الله سبحانه وتعالی باندې توکل وکړئ انشاءالله چې یوه ورځ مو خپل هدف ته ورسېږئ د دې دنیا انسانان ټول به نه یادم خو اکثره یې زښته زیات بې وفا دي السلام علیکم